منظور پښتون اوس ویلې ول دې ته ویلې چې موږ به دا وزیر داخله اوریجنل پاکستانی دی موږ ګوره چې شو دا ویلې ول پاسپورت در بلاکومه منظور پښتون ورته ویلې ول ته پاسپورت را بلاکې په دنیا کې ته نه په خبر پر خپل بدن باندې جهان غند و موږ هر څوک ته څنګه تیار دي چې کښینې که د پاکستان پاسپورت ښکاره کړي دا جست در څه غورځي موږ ولاړ شو کله کله به دا سفر وکړې په لاین کې ولاړ چې د پاکستان ځای رالی ته سیټ ته سه هغه چې کم د 15 منټه کار دی هغه په 2 ګنټې 15 منټه کېږي چې د بار کم پاسپورت والا دی فورا ډایرکټ خو دغه حج عمرې لره ولاړ سي ته درک درکوي دا چا تباه کوي ما تباه کوي ما په مسجد کې تباه کوي تا تباه کوي ستا پالیسۍ غلطې دي پر غلط روان وي نتیجه دې صفر را روانه ده نن چې وطن پر زیرو ودرېدی دا ستا د لاسه ودرېدی تا ځان پرک کوي کور دې پرک کوي بچیان دې پرک کړو په 1 2 5 ملکو کې دې کورونه جوړ کړلو دا مازې دي ودا پر سوي نه بیا به سبا حالت ناشته بیا به ته بیا به د بچانی به د 15 ورځې د پاره راغلی پر ما بچی کوي ملامت زیم سبحان الله الله اکبر کم بے عقل کم بے وقوفه کم منافق کم کافر ستا سره دا خبره چې دا غمني دا د منلو نه دي